دا په درېیو تنو چې وهل کېږي اسلامي امارت دی په افغانستان کې. اسلامي امارت په هکله په افغانستان کې ذهنیت همداسې جوړ شوی و چې نور په کامله بڼه باندې د محوه کېدو په درشل باندې ولاړ دی. اما ګوري چې ملت لاسونه ورکړل، ملا یې وتړله، هماغه ټوټې ټوټې ځوانانو د خپل ذهني هدف د لاسته راوړلو لپاره خپلې قربانۍ او هدف په یاد وساتلو ملت وینه ورکړه. ځای لري په تکبیر باندې زمزمه شي. تکبیر، 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 تکبیر. دردونه، زخمونه، ټپونه، قربانۍ هېڅ هېرې نه شولې. هماغه ګډ کفر ځوانان راپورته شول او سنګرونه یې تازه او ژوندي وساتل. تکبیر، ژوندی دې وي اسلام. دا یو چې د سزارو قربان کړي د پاکستان هېواد دی.
القوات هذا القوات في رواية شغلة بمنور وتنوى الإسلام نوى وطن في سبكي كل السهلين هذا صحيح چې د ټولو قوتونو په خپلو کې د افغانستان د تخلیې لپاره فکرونه او اهداف یې وړاندې کوي او کوي. فکر کېږي چې نور اسلامي امارت کاملا په لوېدلي حالت کې دی او د حزب صحنې ته نږدې شوی دی، اما داسې نه ده. خلاص هذا مش نزكسي بدأ ضاعت شاش خليني هو نړیوال استقبال یو په افغانستان کې همدغسې حالت ته راغی. بالآخر خپل کامیان نور هېواد ته جدا کېدل. تكبير تکبیر. دا همغه وروستۍ صحنې دي چې اسلامي امارت د بېشمېره سرښندنو په ترڅ کې د هېواد د چارواګې په لاس کې واخیستلې او یرغلګر قوتونه په ټیټ سر باندې د افغانستان څخه ووتل. نعرې تکبیر.